Here we go. د امریکا خلای تحقیقاتي ادارې ناسا د جولای پر 12مه د نو ستورو او نیبولا عکسونه خپاره کړل. نیبولا په اړه باور کیږي چې په دغه ځای کې ستوري جوړیږي. دا تصویرونه ناسا ادارې د جیمز ویب نومي خلای دوربین په مرسته اخیستلي دي. دا تصویران 13 ونې اخیستل شوي وو. په دغه تصویرانو کې رنگین بلبونه ښکاري چې ګومان کیږي د یو مړ شوي ستوري لوګي دي. د دې ترڅنګ د یوې سیارې چې په یو بل نظام شمسي کې د ستوري چاپیره ګرځي په فضا کې د اوبو بخار څرګندوي. په دغه عکسونو کې ښودل شوي ځایونه له ځمکې 2600 نوري کاله مسافت لري. د ناسا جیمز ویب خلای دوربین د 9 ارب ډالرو په لګښت ناتروپ ګرومن نومي کمپنۍ جوړ کړې وو. دا خلای دوربین په 2021 کال دسمبر کې خلا ته لیږل شوی وو. دا لزمکه څخه 1 میلیون میله لري په خلا کې د کائنات عکسونه اخلي. تمه کیږي چې لدی خلای دوربین څخه ساينس پوهان په نظام شمسي کې د ډیر لږ ځایونو په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي او په کائنات کې موجود ځایونو په اړه ډیر واضحه عکسونه وګوري.